بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ډاکټر عیس خان او زه تاسو ته خوش آمدید وایم زموږ په نوې ویډیو سیریز کې په کومه کې چې به مونږ د دنیا د بیسټ سیلینګ او د مشهور کتابونو په نچوړ او په سمری باندې خبره کوو. نننۍ ویډیو چې کوم د دنیا د مشهور کتاب حوالې سره د هغې نوم دی When Breath Becomes Air. دا کتاب یو ډیر مشهور نیوروسرجن د کوم نوم چې ډاکټر پال کلنیتی دی هغه لیکلی دی او دا کتاب اهم یا مشهور ځکه دی چې دا کم ډاکټر کم نیوروسرجن چې و د خلکو د دماغو یا د نروس سیستم د بیمارانو علاج کولو خو دی بیا په خپله باندې د پړپوس یا د لنګز په سټیج 4 یا د آخري سټیج په کینسر کې مبتلا شو او د ده سره ډیر لږ ټایم و نو د په دې خبره باندې سوچ شروع کړو چې یاره کله چې د انسان ژوند یا د انسان سره ټایم ډیر لیمیټډ ډیر لږي نو په هغه ټایم کې د ژوند مقصد څه نو د ژوند په معنا یا د مینینګ اف لایف پسې لګیا شو او دا کتاب د هم د دې لبلوباب یا د دې فلسفې تحت ولیکلو. کله چې ډاکټر پال کلنیتی ته لنګ کینسر ډایګنوز شو نو د هغې نه تقریبا 1 کال او 10 میاشتې بعد هغه وفات شو او د خپل کتاب په دې 1 کال او 10 میاشتو کې لیکلی او د دې کتاب پبلش کېدل د مرګ نه بعد وشو. کله چې دی مړ شو نو دا کتاب د هغې نه بعد پبلش شو او داسې قسمه بکس کم چې د انسان د ژوند په یو محدود یا خاص حصه باندې لیکلی شوی وي هغې ته میمویر ویلی کیږي. خو تاسو په خپله باندې سوچ وکړئ چې د دنیا یو مشهور نیوروسرجن چې خپل ټول عمر د خلکو په ژوند بچ کولو کې لګیایي او دا میډیکل تقریبا په هره فلسفه باندې پوهه وي خو چې بیا په هغه باندې خپله کینسر ولګي او هغه هم سټیج 4 کینسر وي نو د هغه په سوچ کې په ذهن کې په مازغو کې به څه خبرې راوړي او د هغه ژوند به څنګه وي او مخکې چې به د کومو مریضانو د ټیسټونو په بنیاد باندې هغه دا فیصله کوله چې د دې مریض یا د دې انسان سره څومره وخت پاتې دی او مقه ټیسټونه یا مقه محدود وخت اوس د هغه سره پاتې شو. بل د بیمارۍ نه صرف د بدن متاثره کړو بلکې د دې سره سره د دماغو یو ډیر اهمه حصه کومه ته چې پری فرنټل کارټکس ویلی کیږي او د دې نه علاوه په دماغو کې د ژبې د زده کړې او د کمیونیکیشن لپاره کم سنټر وي هغه ولم متاثره کو او دا دواړه سنټرې ډېرې اهمې دي ځکه چې که فرض که په دې سنټرو کې مسله راشي نو بیا انسان خپل ځان هم نه پیژني او هغه ته په خپل ځان پیژنګلو کې او د خپل شخصیت په پیژنګلو کې هم ګرانی وي. مخکې چې به کله د کریټیکل مریضانو له سرجري کوله نو دته به دا پته وه چې په دې کې د معمولي غلطۍ گنجایش هم نشته. که فرض که معمولي غلطي وشوه نو د دې خلکو ژوند په خطره کې پرېوتی شي. همدغسې خطره یا یره اوس د ده په ټول وجود کې وه ځکه چې د ده سټیج 4 کینسر و د ده سره ټایم ډېر زیات لیمیټډ و. دی چونکې اوس میډیکل ډاکټر او نیوروسرجن نو په بایولوژیکل سیستم باندې او په بایولوژي باندې او په میډیکل ساينس باندې د ډېر زیات عبور او دا ورته پته وه چې یاره که فرض که په وجود کې یو خاص عضو یا یو خاص سیستم ته مسله راشي نو انسان ته مړ کیدی شي او مونږ څنګه مړه کیدی شو. خو دی چونکې د مینینګ اف لایف یا د ژوند په مقصد پسې لګیا نو د دې خپل علم نه دته د دې سوال جواب نه میلاوېدو نو د دې وجې نه لیټریچر طرف تراله او د کتابونو او د مختلف لیټریچر او د مختلف بکس مطالعه سٹارټ کړه چې دته د ژوند د معنی پته ولګي چې یاره مونږ ژوند ولیکو او زمونږ د ژوند مقصد څه دی. هغه بیا لیکي په دې کتاب کې چې څومره وخت تېرېدو نو نور هر څه یو سایډ تکه خو یو سیز هغه د وخت سره سره ډیر زیات قیمتي کېدو او هغه د انسان د ژوند یوه لمحه او د انسان د ژوند یوه سا کومه چې مونږه بې حسابه او بې کتابه راکاږو. بل دی په خپل کتاب کې لیکي چې اصل شفا دا نه ده چې ته د چا د یو مرض علاج وکړې بلکې اصل شفا دا ده چې کله یو مریض یو کس ته د خپل بیماری په حواله سره کومه یره وي د هغه په زړه کې کومه ترهه وي او یره وي او ته د هغه لاس ونیسې او هغه دا سمجاو کې هغه ته دا تسلي ورکړې چې په دې یره کې زه ستا سره یم. یا هغه دا لیکي چې کله تا ته پته چې زما مرګ رانږدې دی او زما سره وخت محدود دی نو څومره چې تا یې واډونه ګټلي ټایټلې دي ګټلي د هغې هېڅ اهمیت پاتې نشي.
بیا په د سټیج 4 کینسر دوران کې هغه د ماشوم پلانینګ هم وکړو او د هغه ماشوم هم وشو. هغه د لیکي چې ما د ماشوم د پلانینګ زکه وکړو چې ما ویله چې یاره کله څه داسې سچویشن راشي، داسې حالات راشي، نو صرف دې ته نه دی ځان پرېستل پکار چې ته صرف د مرګ انتظار کې، بلکې د ژوند کوم اکټیویټیز چې دی، د نارمل ژوند کوم اکټیویټیز چې دی هغه به هم جاري ساتئ، کنټینیو کې او ژوند به جاري ساتئ. بیا ډاکټر پال کلنیتی دا لیکي چې په کائنات کې د هر سیس په شان د انسان کوم وجود چې دی دا هم مرګ طرف ته یا ختمېدو طرف ته یا زړېدو طرف ته روان دی. خو بهادر خلق، بهادر انسان او ښه خلق هغه دی چې هغه په دې لږ محدود ژوند کې او د انسان د ژوند د ختمېدو سره یا د زړېدو سره په دې کې خوبصورتي او امن او سوکالي هم تلاش کی. بیا ډاکټر پال کلنیتی دا لیکي چې زما د میډیکل مطالعې او د فلسفې او د لیټریچر مطالعې او زما سره د محدود وخت ما ته دا ظاهره کړه چې د انسان ژوند ډیر عارضي دی او انسان ډیر زیات کمزور دی. د هغې باوجود موږ انسانان په خپل ژوند کې سرمست او سرشار یو. بیا ډاکټر پال کلنیتی دا لیکي چې بهادري دا نه ده چې ته هر ټایم دا وایې چې زه ټیک یم، ما ته د څه مدد ضرورت نشته، بلکې چې کله ته بیمار یې، کله ته کمزوری محسوس کې، کله ته په های پریشر سچویشن کې، نو خپله یره اکنالج کې او دا ووایې چې ها دا زما یره ده، دا پلانکی زما یره ده. بل ډاکټر پال کلنیتی لیکي چې که غم، درد یا تکلیف هر څومره زیات ولی نه وي، خو د وخت سره سره هغه په قلاره کم شي، فیټ شي او بس د هغې یو خاموش یاد پاتې شي. بل ډاکټر پال کلنیتی لیکي چې د هر انسان ژوند محدود دی، خو د دې ژوند اصل خوبصورتي هم دا ده او د دې احساس تا ته هله وشي چې کله ستا ساګانې د شمار پاتې شي او کله ته خپلې آخري ساه اخیستو ته نږدې شي. د ډاکټر پال کلنیتی د دې کتاب سمري یا لبلوباب دا دی چې د ژوند اصل مقصد دا نه دی چې زه به څومره اوږد ژوند تېرومه، بلکې زه به ژوند څنګه تېرومه د ایماندارۍ سره. ستا چې کومې یرې دي د هغې به مقابله کې او د دې سره سره ستا چې کوم څومره نږدې خلق دي، یاران، دوستان، ستا فیملی ده، د هغوی سره به په یو سټرانګ کلوز کنیکشن او ریلیشنشپ کې ته اوسېږې. او بله دا چې ژوند که هر څومره شي خو دا محدود دی او هره ساه قیمتي ده، هره ساه په شمار ده. دا وه زموږ د بک سیریز اولنی ویډیو. که فرض که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي، ویډیو لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او که فرض که تاسو په دې چینل نه وی زموږ دا چینل ورسره لازمن سبسکرایب کړئ. میلاویږي تاسو سره د یو بلې خوندوري او ساینسي ویډیو سره. تر د هغې پورې د الله په امان.